سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د بل چا د واتساپ اکاونټ په خپل موبایل کې راخلاص کړو. دوستانو خورا ډیرو ملګرو په دې اړه پوښتنه کړې وه، غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د بل چا واتساپ اکاونټ په خپل موبایل کې راخلاص کړو. دوستانو د نن ویډیو کې تاسو دغه طریقه درښایم، نو هیله ده د ویډیو څخه غلطه استفاده هیڅ وخت مه کوئ. نو دوستانو واتساپ یو نوی اپشن راوستلی دی چې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو واتساپ اکاونټ په 4 موبایلونو کې هم راخلاص کړئ. نو طریقه یې خورا په زړه پورې او اسانه طریقه ده. نو دوستانو ډیرو ملګرو هم دا غوښتنه کوله چې موږ سره غواړم د کورنۍ د کوم بل غړي واتساپ اکاونټ په خپل موبایل کې راخلاص کړم، یا هم زه غواړم د خپل کوچني ورور اکاونټ واتساپ په خپل موبایل کې راخلاص کړم، هغه تعقیب کړم. نو دوستان تاسو کولی شئ چې د واتساپ په خپل موبایل کې خلاص کړئ، وایي ګورئ، تعقیب یې کړئ. نو طریقه یې په دغه ویډیو کې تاسو درښایم. اوله راځو دا طریقه ولې فیسبوک په نوې واتساپ ولې د طریقه په نوې اپډیټ کې راوستله. دوستانو واتساپ بیزنس چې کوم د هغه نوې طریقه په دې ډول سره زیاته کړه چې تاسو اوس کولی شئ یو واتساپ اکاونټ په 4 موبایلونو کې خلاص کړئ. دې په خاطر چې که چېرته تاسو کومه کمپنۍ پروژه لرئ او هغې ته تاسو ته مقصد کسټمر یا پیرودونکي مو زیات میسیجونه زیات درته کوي، نو دې په خاطر تاسو کولی شئ واتساپ په 4 موبایلونو کې راخلاص کړئ. تاسو 4 کسان ورته پیدا کړئ چې تاسو د خپلو پیرودونکو زر رسیدګي وکړی شئ. دې لپاره به تاسو وکړئ دوستانو، زه راځم زما د دغه واتساپ اکاونټ چې کوم دلته خلاص دی، ګورئ دا زما واتساپ اکاونټ دی، دلته راخلاص. زه غواړم د خپل واتساپ اکاونټ په دغه بل موبایل کې راخلاص کړم. دلته ما سره په خوا کې بل موبایل دی، زه اوس راځم د خپل دوهم موبایل راخلاصوم، تاسو طریقه درښایم. دوستانو زه غواړم دغه په دغه خپل دوهم واتساپ کې راخلاص کړم په دغه کې. نو دغه دوستانو تاسو به څه وکړئ، پلی سټور نه په خپل دوهم واتساپ انسټال کړئ، ډاونلوډ به کړئ بزنس واتساپ یې ګورئ دغه. یا هم دوستانو تاسو څه وکړئ، په خپل موبایل کې سیکنډ اکاونټ اپلیکیشن انسټال کړئ، په هغې کې دغه کې خپل واتساپ دوه واتساپونه جوړ کړئ. دوستانو تاسو به څه وکړئ، په واتساپ باندې به کلیک کړئ، په دغه بل موبایل کې ګورئ دغه موبایل چې اوس ما په کلیک کړ، غواړم په دغه کې دغه واتساپ دغه زما دغه موبایل واتساپ په دغه کې راخلاص کړم. نو دلته به راشئ، په اګری اینډ کنټینیو اپشن باندې به کلیک کړئ. دوستانو دلته به تاسو یوز ډیفرنٹ نمبر دی، په دغه به کلیک کړئ. دوستانو دلته که تاسو دغه صفحه راغله ته تاسو نمبر نه ورکوئ. دوستانو تاسو به څه کوئ، د ټول اول پورته به راشئ، د پورته کونج کې 3 ټکي ښکاري، په دغه 3 ټکو به تاسو کلیک کړئ. کله دلته کلیک کړئ دوستانو دلته تاسو یو اپشن راځي، لینک ټو ایگزیسټینګ اکاونټ، یعنی یو داسې اکاونټ چې مخکې جوړ شوی هغه پکې اډ کړئ. موږ څه کوو، په دغه لینک ایگزیسټینګ اکاونټ باندې کلیک کوو، دلته اتوماتیک موږ ته QR کوډ راکوي. ګورئ موږ ته QR کوډ راکړ. اوس څه کوو دوستانو، بیرته به راشئ تاسو په خپل لومړي واتساپ کې، دغه واتساپ کې تاسو ته ښکار چې ما راخلاص کړی دغه موبایل ته راځم، لومړي موبایل کې. نو دلته به راشئ، په دې 3 ټکو به کلیک کوئ. کله دلته کلیک کړئ دوستانو دلته تاسو ته راځي لینک ډیوایس، دغه اپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې کلیک کړئ دوستانو لینک ډیوایس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک کړئ یوز موبایل ډاټا اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې دلته کلیک کړئ دوستانو تاسو نو فینګر لاک غواړئ، هغه به تاسو ورکړئ خپل موبایل فینګر لاک. نو دلته دغه اپشن به وکړئ چې اوس هغه لاندې موبایل زه پرې راخلاصوم. ګورئ دوستانو دلته به راشئ تاسو اماغه پر سکین کړئ، دغه د ما سکین کړ دوستانو، سکینینګ اخلي او دغه زموږ واتساپ اوس په هغه لاندې موبایل کې راخلاصیږي. ګورئ دوستانو اتوماتیک په هغه کې اوس راخلاصیږي. دغه دوستانو تاسو ته ښکاري چې په هغه لاندې دوهم موبایل کې تاسو ته ښکاري زموږ واتساپ چې دا اوس مهال راخلاصیږي. لږ ورته منتظر کېږو، د به لږ لوډینګ اخلي. ښه دوستانو په دغه لومړي موبایل کې موږ ته وایي چې تاسو د دغه کس نوم ولیکئ، لکه اګزامپل مثال په ډول جیک، زه ورته یو نوم لیکم، مقصد چې هر ډول نوم تاسو ورته خوښ وي، زه تاسو به یو نوم ورته ولیکئ. زه ورته لیکم مقصد خان، صرف ما ولیکل کنه، تر 50 عددونو پورې تاسو یو نوم چې ورته لیکلی شي دا به ولیکل سیو به کړئ. ګورئ دوستانو خان ایډ شو، دلته اکټیو هم شو. نو د لاندې واتساپ لږ لوډینګ اخلي، اوس موږ ته هغې کې خپل لینک واتساپ راخلاصیږي. دوستانو یو پکې ایډ شو، دلته تاسو ته ښکاري په زموږ موبایل کې یو ایډ شو او اوس تاسو وایي ته 4 پورې تاسو لینک کولی شئ. نو لاندې واتساپ دغه دی انټلایزینګ روان شو. دوستانو زموږ واتساپ په دوهم موبایل کې زموږ واتساپ د چټ لوډینګ کېږي، لږ ورته منتظر کېږو. دغه د دوستانو تاسو ولیدل چې زموږ واتساپ په بل موبایل کې راخلاص شو، کټ مټ همدغسې اوس تاسو په دواړو کې زموږ میسیجونه هم لیدلی شئ، هر څه پکې دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ واتساپ پورته سر کې 2 ګروپونه ما ایډ کړي دي، 2 ګروپونه دلته دي او څومره چټ چې اوس راغلی دی ټول میسیجونه دلته تاسو ته پکې ښکاري چې موږ ته هماغه میسیجونه ټول راغلي دي دلته، او تاسو ته بالکل هماغه یو واتساپ اکاونټ په دواړو کې راخلاص شو.
دوستانو په دې کې ضروري خبره دغه ده چې که چېرته تاسو نه یو څوک واتساپ اکاونټ بل واتساپ سره لینک یې څنګه معلوموو او داسې اوس دغه لینک شوی واتساپ څنګه د خپل موبایل نه ریموو کولی شي. ممکن ستاسې څخه یو ملګری موبایل واخلي ستاسې واتساپ په خپل موبایل کې راخلاص کړي. د طریقه خو ډېره خطرناکه ده، په یوه دوه دقیقو کې بالکل کولی شي. نو څنګه یې بیرته ترې ریموو کولی شو، معلومولی څنګه شو چې یو څه زموږ واتساپ د خپل اکاونټ سره لینک کړی دی. دا تر ټولو ضروري خبره ده دوستانو. نو څه به کوئ، دې لپاره به راشئ پورته درې ټکي کلیک کړئ، همدغه لینک ډیوایس اپشن ته به راشئ، په دغه به کلیک کړئ. ګورئ هغه د خان په نوم کوم ډیوایس چې ما ورسره لینک کړی دی په هغه به کلیک کړئ. اوس به څه کوئ دوستانو، بیرته تاسو نوم هم تغیرولی شئ، خو را به شئ په دې پورته په درې ټکو کلیک کړئ، ریموو ډیوایس اپشن درته راځي. په ریموو ډیوایس چې کلیک کړئ بیا په ریموو باندې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو هغه لاګ آوټ کېږي، ډایرکټ ریموو شو. اوس دغه کس چې دی زموږ سره واتساپ لینک کړی او بیرته موږ د دغه څخه بیرته ریموو کړی وموسلو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې څوک در سره لینک شوي وي اکاونټ یې ستاسو واتساپ بل موبایل کې راخلاص کړی وي، بیرته ترې ریموو کولی شئ. دوستانو دغه ویډیو په دې چې ویډیو خوښ شوي، که چېرته تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپل نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.